سلام د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امینی هرکلی وایم. په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په بشري حقونو د تورنو کسانو محاکمې ته راکاږل وستایل، خو د حکومت له لوري د کسانو د نیول کېدو له ډول سره مخالفت وښود. میرمن سیما سمر تېره ورځ په کندهار کې په یوې ناستې کې له حکومته وغوښتل چې د زورواکو او مجرمینو په نیولو کې توپیري چلند ونه کړي او ټول د پوښتنو میز ته راکش کړي. نوموړې د سولې په بهیر کې د ښځو کمرنګه نقش ته په کتو ویل چې دغه بهیر بې پایلې دی. په ورته وخت کې دغه کمیسیون د هغو راپورونو په اړه هم اندېښنه وښوده چې ویل کېږي افغان ځواکونو د له کم میشتو سیمو ګڼ میشتو سیمو ته خپل پام زیات کړي. دا اتهامونه د حکومت وظیفه ده چې باید د اقدام وکړي او عدالت تامین کړي. او مثلا د قیصري د نیولو سره موږ څه مخالفت نه لرو، مګر د شیوه د نیولو غلط و او د دوی بدرفتاري د دغه د باډیګارډانو سره یا د شکنجه چې دوی وکوله هغه سره موږ مشکل لرو چې نباید وکړي. مکلفیت دولت و التزام دولت در مقابل قانون اساسی و در مقابل تعهدات حقوق بشری زیر سوال می‌برد و این استراتژی‌ها و استراتژی‌های مثل از این همیشه ناکام بوده و ما شما را به صلح و برادری و رعایت حقوق بشر نمی‌رسیم. ولسمشر غني په ننګرهار کې پر یو قومي مشر او د ولسي جرګې د راتلونکو ټاکنو لپاره نوماند حاجي حیات خان ترسره شوی ځانمرګي برید وغانده. ښاغلي غني په یوې اعلامیې کې د نوموړي ټولنیز خدمتونه او سولیزې هڅې د قدر وړ وبللې او زیاته کړه چې د افغانستان دښمنان د ترور، وحشت، زور او تاوتریخوالي له لارې د هیواد د آبادۍ او پرمختګ لپاره د افغان ولس پیاوړې هیلې نشي کمزوري کولی. دغه پیښه تېر ماښام د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ په کابل کمپ سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې یو ځانمرګي بریدګر د یو ډاینا موټر په وسیله د حاجي حیات خان موټر په نښه کړ چې په پایله کې نوموړی د خپلې کورنۍ له 3 غړو سره ووژل شو او یو زوی یې ټپي دی. د صندوقلي او مزار شریف د نفتي بلاکونو د موندنې او تولید د ویش تړون د تعدیل هوکړلیک لاسلیک شو. د هوکړلیک تېره ورځ د کانونو وزارت او کنسرسیوم افغان تاجک ترمنځ لاسلیک شوی دی. د دې هوکړې له مخې کنسرسیوم په 2 کالو کې 80 میلیونه ډالره پانګونې ته ژمن دی. یاده پروژه به له 400 څخه زیاتو کسانو ته کاري فرصتونه برابر او د دولت عواید هم لوړ کړي. د غلو یوه 9 کسیزه ډله په کندوز کې د پولیسو له لوري ونیول شوه. د کندوز امنیه قمندان وایي دغې ډلې تر دې مخکې د کندوز تخار، کندوز شیرخان بندر او کندوز بغلان پر لویو لارو مسافر لوټل چې بالاخره تېره شپه د کندوز ښار د لومړۍ امنیتي حوزې له شاوخوا سیمو نیول شوې ده. ویل کېږي د یادو کسانو دوسیې به ډېر ژر عدلي او قضایي بنسټونو ته وسپارل شي. به تعداد 9 نفر با آن گروه البته سارقین حرفه‌ای در مسیر راه تخار، قندوز و قندوز بغلان، قندوز شیرخان بندر توسط پلیس دستگیر شدند. او په لوګر کې د افغان ځواکونو په تازه عملیاتو کې 7 طالبان ووژل شول. د لوګر د امنیه قمندانۍ ویان شپور احمدزی وایي په دغه عملیاتو کې چې په تېر 40 ساعتونو کې د محمد اغې ولسوالۍ په زرغون ښار سیمه کې ترسره شوي د یادې ولسوالۍ یو شمېر کلي هم د طالبانو له شتونه پاک شوي دي. ویل کېږي دغه عملیات اوس هم د یادې ولسوالۍ په برګ سیمه کې روان دي. د لوګر ولایت اړوند په محمد اغې ولسوالۍ کې د تېرې شپې را په دې خوا ګډ عملیات پیل شوي چې دغه عملیات په زرغون ښار او په برګ سیمو کې اوس هم دوام لري. تر دا مهاله په تعداد د 7 تنه وسلوال مخالفینو ته پکې وژل شوي دي. همداراز یو شمېر ماینونه هم کشف او خنثی شوي دي. ځینې کړۍ ادعا کوي چې گویا دلته ملکي وګړي وژل شوي. موږ دغه موضوع ردوو، موږ یې نه تاییدوو. هلته پکې ملکي وګړو ته کوم تلفات نه دي اوښتي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.